د کابل ولایت د 11 او 15 مالیاتي حوزو اصناف او سهم کرایه مالیې ورکوونکو ته د مالیاتو د عامه پوهاوي سیمینارونه وړاندې سول. د عوایدو لوی ریاست له لورې د کابل ولایت 11 او 15 مالیاتي حوزو اصناف او سهم کرایه مالیې ورکوونکو ته د مالیاتو په اړه د عامه پوهاوي سیمینارونه د مالیاتو کارپو د یادو حوزو د مسؤلینو، کارکوونکو او مالیې ورکوونکو په ګډون ترسره سول. د عامه پوهاوي په دې سیمینارونو کې د مالیاتو کارپو عبادالله درمان د اصناف او سهم کرایه مالیې ورکوونکو ته د عوایدو لوی ریاست پیژندنې سربیره د مالیاتو د ډولونو، د مالیې د اخیستلو پروسو، د اصناف او د سهم کرایې د مالیې سنجش، په مالیاتو کې د رامنځته سوو کمښتونو او معافیتونو، له مالیې ورکوونکو څخه د اخیستل سوې مالیې د مصرف ځایونو او د مالیې ورکوونکو حقوقو او مکلفیتونو په اړه تفصیلي پرزنتیشنونه وړاندې کړل. اگر میخواین که مالی عادلانه شما گرفته شود پس معلومات حقیقی را که مامور مالی شریک بسازید. معلومات حقیقی باعث تثبیت مالی عادلانه میشه. معلومات غیر حقیقی باعث تثبیت مالی غیر عادلانه میشه. پس در این بخش همراه ما همکار باشین و همکاری کنید. حق دیگه که شما همراه ما دارین روی نیک و خوب همراه مالی دهندگان. د یادو حوزو آمرین د عامه پوهاوي د سیمینارونو دغه لړۍ پر مالیاتي مکلفیتونو او د مالیې په اصلي موخې د مالیې ورکوونکو د پوهاوي لپاره اړین ګڼي. دوی زیاتوي کله چې مالیې ورکوونکی د مالیې په اساسي موخه او ارزښتو پوهیږي نو مالیاتي ادارو ته مراجعه کوي او خپله مالیه تحویلوي. اوس دا خل داسې ګڼي چې دغه مالیه ورکول دا یو بوج ګڼي، بلکې د دې قانون د دې مالیاتو سره هم د ناشنا دي. دا مالیات د ځان لپاره یو بوج او پیټه ګڼي چې حکومت موږ نه باج اخلي. نو موږ په دې باندې ډیر خوشاله یو چې تاسو راغلی دلته او خلکو ته په دې حق له معلومات وړاندې کړو. د سیمینارونه د مالیې وزارت د مسؤلینو څخه موږ د هغو مننه کوو، کورودانۍ وایو، ځکه چې موږ اوس هم په خپل په ټولنه کې داسې خلک لرو چې هغه اوس هم د مالیاتو سره نه پوهیږي. نو زما په خیال که داسې سیمینارونه راډیر سي تر څو خلک په د مالیاتو سره پوه سي، د عامه پوهاوی ډیر سي. د اصناف او سهم کرایه مالیې ورکوونکي د مالیاتو د عامه پوهاوي دا ډول پروګرامونه د مالیې په اړه د ناسم ذهنیت د له منځه وړلو او د مثبت ذهنیت د جوړولو لپاره ګټوره لاره او مثبت قدم بولي او په راتلونکي کې د دې لړۍ د غځېدو غوښتنه کوي. سیمینار کې چې موږ وکتل چې د امیر المؤمنین لخوا نه څومره سهولت او څومره صله رحمي وړاندې شوې ده، د دوی ته معافیتونه زیات شوي دي، همداسې اکثره عام خلک د دې په اړه معلومات نه لري. نو دا یو مثبت قدم ده چې د دولت لخوا نه د معافیتونه زیاتېدل څخه خبریږي عوام. نو دا په دې اړه زه دا وایم چې دا باید نور هم زیات شي، صرف په صنفي بخش کې نه، مالیات بخش کې نه، په نورو بخشونو کې د نورو سکتورونو کې دغه شان سیمینارونه د عامه پوهاوي په اړه باندې دا سیمینارونه زیات شي. د سیمینارونو په وروستۍ برخه کې د مالیې ورکوونکو پوښتنې، ستونزې او غوښتنې واورېدل سوې. پوښتنو ته یې ځوابونه او ستونزو ته د حل لارې وړاندې او غوښتنې د مشرانو سره د شریکولو په موخه یادداشت سوې.